طلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دیارلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وَيَزْ پناه غواړم د سباون په پروردگار د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خورشي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه او یا خزو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي